سلامونه ګرانو دوستانو، نننۍ ویډیو کې به د چټ جي پي ټي اړوند معلومات درکړمه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تاسو کولی شئ چټ جي پي ټي اکاونټ په فري ډول جوړ کړئ، یعنې بغیر له وي پي این څخه، او هم یې یوز کړئ او استعمال یې کړئ. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. مخکې پر دې باندې بندیز و، یعنې د افغانستان کوم نمبرونه چې وه دې ته د چټ جي پي ټي هغه پین کوډ و، که هغه پین کوډ یې نه ورته راکوي. نو البته چې اوس دا افغانستان هم د دې لیست کې اضافه شوی دی. نو دوستانو مکمل طریقه درته ښیم. لومړی به تاسو دلته راسئ، خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ یا هم ګوګل به خلاص کړئ، هر براوزر چې وي. د هغه نه بغیر به دلته وروسته تاسو ولیکئ چټ جي پي ټي به ولیکئ. نو کله چې تاسو دا سرچ کړئ، دا لومړی صفحه چې کوم د دې دا سایت ته به داخل شئ. وروسته د هغه نه به دلته تاسو خپل یو اکاونټ How can I help you today؟ ښه، البته دې کې ما مخکې اکاونټ جوړ کړی دی، نو زه به راسم دلته به یو بل دغه درته راخلاص کړمه چې یو نوی اکاونټ جوړ کړو. سمه ده. نو زه د دې دپاره راځم، ګوګل به خلاص کړمه. ما خپل یو بل اکاونټ دی، هغه مې راخلاص. بلې دوستانو، نو کله چې تاسو دا خلاص کړئ، دلته به تاسو راسئ، پر ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو پر ساین اپ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به خپل هغه معلومات راوړي. یعنې تاسو به دلته هغه معلومات ورکړئ. کریټ یور اکاونټ، دلته به تاسو خپل یو ایمیل ورته انتخاب کړئ. البته دا ایمیل باندې ما جوړ کړی دی، زه به یو بل ایمیل ورته انتخاب کړم. کله چې دا ایمیل دې ورته انتخاب کړي، پر کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. د هغه نه وروسته به تاسو راسئ، دلته به یو پاسورډ ورکړئ. نو کله چې تاسو دلته پاسورډ ورکړئ، د هغه نه وروسته به تاسو راسئ، پر کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ، ستاسو اکاونټ به ډېر اسانۍ سره اکسپټ کړي. کله چې ستاسو اکاونټ جوړ شو، د هغه نه وروسته به تاسو راسئ، دلته به خپل یو فرسټ نیم او لاست نیم ورکړئ. نور به ستاسو اکاونټ په اسانۍ سره جوړ شي، او تاسو کولی شئ چې په ډېره اسانۍ سره ستاسو اکاونټ یوز کړئ. دلته تاسو ته وایي چې ایمیل مې ویریفای کړي. نو دلته به زه لومړی راسم خپل یو ایمیل ته، کوم ایمیل چې تاسو په دغه کې ورکړی، هغه ته به تاسو د یو کنفرمیشن یا ویریفای ایمیل راغلی، پر هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ، هغه په اسانۍ سره درته ویریفای شي. نو کله چې مو ایمیل ویریفای کړي، ستاسو اکاونټ نور په اسانۍ سره جوړ شو. تاسو کولی شئ چې هر ډول استفاده ورڅخه وکړئ. نور نو انشاءالله د چټ جي پي ټي اړوند به تاسو ټوله معلومات لرئ. دا دی دوستانو، کله چې مې ایمیل ویریفای کړي، دلته به راسئ، خپل فرسټ نیم او لاست نیم به ورکړئ. کله چې مو هغه ورکړئ، برت ډیټ به ورکړئ، مونت ډې دی. زه به راسم برت ډیټ به دلته 4th مونت دی، همدارنګه 6 ډیټ دی او 2003. کله چې برت ډیټ ورکړئ، اګري باندې به کلیک وکړئ، نور به ستاسو اکاونټ بشپړ شي، او تاسو نور کولی شئ چې هر ډول استفاده ترېنه وکړئ. نو مخکې په افغانستان کې چټ جي پي ټي اکاونټ کار نه ورکوي.
دلته به راسي اوکې آی ګو ټو دې باندې به کلیک وکړئ. دلته نور تاسو هر ډول یو پوښتنه ورڅخه کولی سئ. زه مثال د خبرې یو سوال ورڅخه کومه. ما دلته دا سوال ورته نوشته کړئ چې د افغانستان کیپیټل کوم ځای دی. د کیپیټل افغانستان از کابل. نو دا چټ جي پي ټي اکاونټ ډېر په اسانۍ سره تاسو وکولی شئ چې اکاونټ پښتو کې جوړ کړئ، په اسانۍ سره یوز کولی شئ. هر ډول فارموله، همدارنګه ریاضیکي سوالونه، هر ډول پوښتنې تاسو له دې څخه کولی شئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو اړوند ویډیوګانو لپاره. مننه.